تاسې د ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نظر د منځنۍ پښتونخوا یا د فاټا په اړه چې کوم سیاسي بحث او کوم سیاسي هلې ځلې په پاکستان کې روانې دي، د پاکستان دولت خوا څخه کومې هڅې د دې سیمې د راښکېلولو یا کوم نیمه ازادي چې یا لري د دې د سلبولو په اړه چې کوم څه روان دي، که په دې اړه تاسو د خپل ګوند دریځ زموږ سره شریک کړئ چې ولس پوه شي چې پښتونخوا ملي پارټۍ څه دریځ لري. زموږ ګوند پارټۍ په منشور کې دا خبره تقریبا 40 کاله زه کېږي ستا دا څه زیاته چې موږ منځنۍ پښتونخوا پارټۍ چې دوی ورته وایي دا نیم خود مختیاره نه او په دې کې اف سی آر دی تور قانون چې دی، نو موږ غواړو دغه لا وخت زموږ د غوښتنه د مطالبه ده چې دا اف سی آر چې کوم ناوړه تور قانون چې دی غیر انساني غیر جمهوري دا مادې دې ختم شي او ورسره منځنۍ پښتونخوا کې د یو منتخبه کونسل یو واره د ایجنسیانو پر بنیاد جوړ شي، بیا د ټول منځنۍ پښتونخوا فاټا پر بنیاد باندې جوړ شي. هغه موږ جرګه ورته وایو، نن انګریزي اصلاحات دي، کونسل ورته منتخبه سنه لاغز د بیا منتخبه اگزیکټیوي منتخب اگزیکټیو دی او د فاټا د خپل منتخبه گورنري فاټا د په ان اف سي کې خپل ونډه ورکړي 3% برخه سي او فاټا هر ایجنسي کې د یونیورسيټي جوړ کړي، یو میډیکل کالج او ورسره انجینرینګ کالج د خپل ولري او فاټا د خپل نوم ولري. فاټا معنا څه ده؟ پښتونخوا د یا بل څه شی پورې تړي وسانه پاکستان کې د پښتونخوا وطن کې به خامخا یو شی وسره تړي نه موږ پښتونخوا صوبه غوښته دوی خامخا خبر پښتونخوا او بل دا دی چې فاټا ډېر لوی همت کړی د فرنګي خلاف. زه بیخي سره ما یو ورځ ویل په کتاب کې ما د پاره د ارانتیا خبره موله تقریبا تر 800 زیات دغه دوی انګریزانو حمله سره کړې دي، جنګونه کړي څه په زیاته دغه باندې دا ویلو خو په وینګ سره ستړي سي کوم خیر ډېر ګران کار دی دا ویای مثال 800 واره جنگ ویای بیا څنګه فوجونه وو، بیا پر کم ځای باندې وو، بیا څه تاوانونه وسو، بیا څنګه رالو، بیا څنګه ولاړو، بیا څنګه وتښتول، بیا څنګه د خلکو د ښاغلو افغانانو پښتنو څنګه سر شندنه وکړه دا د نه منلو خبره نه. بیا په 1948 کې چې د هند فوجونه رالو کشمیر ته، نو دوی چا د پاکستان واکدارانو خپل فوجونه نه ورستول، بیا دغه ښاغلي ورلو حالته هغه یې وایستل او کشمیر برقرار وساتل. نو نن لام دغه مسیانو سره کړوسیانو سره شیر کشمیر او چیشي کشمیر سندونو سره ستا نن هغه کشمیر صدر وزیر اعظم لري، پاټا منتخبه کونسل او جرګه نه لري، دا خو اگزیکټیو نه لري، دا خو بیخي زیاتوب دی. او پاټا په سده کې زه دا بیخي کم یاتوم 90% پاټا اوسېدونکي چې دي د آزاد پښتون قبایل چې دي دا انضمام نه غواړي، مرجر نه غواړي او دا د اسټبلیشمنټ منصوبه ده او بدقسمتي به ځینې سیاسي پارټیانې له مخه کړي دي روان کړي دي چې به دا خبره کوي دا غوښتنه به کوي او دا چې کار نه دی. موږ دا وایي چې پاټا ته د خپل یو جوډیشل د نظام دی جوړ شي نه چې هغه یو کمیشن یې جوډیشل او دغه پوهې او الیت او صلاحیت او مقام یې د سپریم کورټ د های کورټ د جج برابري هغه د هلته خپل جوډیشري سیستم د سی او روان د سی او خپل کار د وکړي دغه د وکړي. نو دوی چې کوم د های کورټ سپریم کورټ چې کوم اختیار چې دی دا تر هغه ځایه دا کړي دا خپله د آئین خلاف ورزیم ده، د قانون خلاف ورزیم ده، د دې قبایلو سره بې وفایم ده چې دوی کوم قولونه کړي وو د پاکستان تر جوړېدو مخکې، بیا د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې دی دا پکار دی چې دا دوی نه کوه په هېڅ حالت کې نه کوه او دا به ډېره تاواني خبره وي. په دې کې د کابل څومره رول دی او څومره مسؤلیت یې دی، څه رول ادا کول پکار دی
او په هغه کې څومره کار کړی زه ته یقین وکړم ما ولکه نه ریډیو اورېدی نه مې ټلویزیون اورېدلی چې د دوی دریځ موقف څه دی او په هغه کې څومره کار کړی زه ته یقین وکړم ما ولکه نه ریډیو اورېدی نه مې ټلویزیون اورېدلی چې د دوی دریځ موقف څه دی البته پښتونخوا پارټي و د قانون او د اصولو له مخې مثلا په دې کې د آزاد وطن په اصطلاح هغه حق یا برخه څومره ده چې په سیاسي لحاظ ګوره دا خو د هر چا خپلې ذمهواريانې دي دا خو د هر چا خپلې ذمهواريانې دي دا خو د هر چا خپلې ذمهواريانې دي پښتونخوا ملي پارټي و د پاټا ولس خپلې د دې تاریخي مرحله کې خپلې ذمهواريانې تر سره رسولې دي جرګه یې کړې د پارلیمنټ کې غږېدلې دي جلسو کې جرګو کې غږېدلې دي اخباري مرکو کې غږېدلې دي پر سوشل میډیا غږېدلې دي هر ځای ویلي دي خپل دریځ خپل موقف د دې ولس چې کوم بنیادي غوښتنې دي هغه ډېر واضح په روښانه توګه باندې وړاندې کړي دي او د پاټا ولس ډېر زیات ناراضه دی خوابدی دی په دې شیانو باندې او پر چا باندې په زور یو څه تپل دا بیخي زیاتوب دی دا کمیټې د ریفارم دپاره اصلاحاتو دپاره جوړ شوی د انضمام دپاره نه وی جوړ شوي و نه افسیار ختم دی نه څه دی نه پلانه دی بس بیا تی به راځي هلته به بیا خیبر پښتونخوا کې شامل دی نو موږ وایي که څوک پر پښتانه مین دي یا پښتانه غمجن دي نغه د لپاره اټک میاوالی د پکار دی چې دا د پښتونخوا وطن برخه وله اټک د پېښور تحصیل و میاوالی د بنو تحصیل دا د په خیبر پښتونخوا ګډی زموږ منشور دی له خانشي د بیا تر اوسه پورې چې موږ له بولانه ته چتراله خیبر پښتونخوا و فاټا و اټک خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا اټک میاوالی پکار دی چې موږ یوه صوبه یو قومي وحدت موږ یوه اسمبلی زموږ یو فیډریټینګ یونټ یعنې وفاقي اکایي موږ یو صوبه یو پکار ده افغانیه پښتونخوا پښتونستان نوم یې دغه هغه نه کوي څه کوم شی غواړو هغه نه راکوي څه نه غواړو هغه راکوي نو څه نه غواړو راکوي نو ظاهره خبره چې په دې کې هم چم دی څه غواړو یې نه راکوي په دغه کې هم چم دی نه دی نو دا پکار دا دی چې پښتون ولس په دې پوه او دا شکر کاړو چې هغه اوس په دې پوه دی چې اصل دا ټول پاکستان کې په مشکل کې دا وخت پښتون دی زموږ وطن تقسیم دی موږ بې نومو یو زموږ دولتونه دا زموږ بجلیانې تیلو ګیس اوبه معدنیات د دنیا نعمتونه دا ټول په مفت کې خل له موږ ځوړي په مفت کې له موږ ځوړي موږ د پښتو ژبې خاوندان اوس معنی نن هم په یوستمه صدۍ کې پښتو ژبه چې دا د آیین برخه نه ده پښتو ژبه چې دا د سکولو د تعلیم ذریعه نه ده دا د میډیا ژبه نه ده دا د مارکیټ ژبه نه ده دا د عدالت ژبه نه ده د کروڑونه انسانان دا ژبه وایي موږ خو غواړو دغه پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي دا پکار دي قومي ژبې اعلان کړي دا نه علاقایي ژبې دي دا قومي ژبې دي دا هره ژبه زرګونه کلونه تاریخ لري کروڑونه انسانان یې وایي دا یو وطن لري دا ژبې چې دي نو د ژبې حق لا موږ ته نه راکوي پر موږ باندې نورې ژبې تپلې دي دا به وایاستې دا مقدس دی دا ضروري هم دستی به وایاستې بس اردو انګریزي زموږ دپاره لازمي ده پښتو نه ده لازمي نو دا خپله له موږ سره یو تعصب دی یو بدنیتي ده چې که یې پکار دا تعصب و بدنیتي څوک له موږ سره نه ډېره مننه ښاغلی عثمان کاکړ چې لربر ویبپاڼې او نورو لربر وطن اوسېدونکو سره مو د حالاتو په اړه خپل نظر او معلومات په دې کې د کابل څومره رول دی او څومره مسؤلیت دی څه رول ادا کول پکار دی او په هغه کې څومره کار کړی دی زه یقین وکړم ما ولکه نه ریډیو اورېدی نه مې ټلویزیون اورېدلی چې د دوی دریځ موقف څه دی